درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو درس چې دی د نوکانو ته پاملرنې لوست آخري برخه هغه هم فعالیتونه او هغه لغتونه چې تاسو نه ورباندې پوهیږئ په خپلو کتابچو کې مو لیکلي دي. زه به تاسو ته معنا کوم او هغو ته به یوه جمله هم جوړوو. سمه ده. او دا فعالیتونه دغه تش ځایونه چې راغلي دا به څنګه وډکوو. سمه ده. خو مخکې له دې چې فعالیتو ته ورشم یا لغتونه تاسو ته وکاروم جملې ورته جوړې کړم، لومړی له تاسو پوښتم په دې درس کې مو څه ولوستل؟ آفرین. د لویو نوکانو په زیانونو مو خبرې وکړې. موږ تاسو خپل نوکان باید څه ډول وساتو، څنګه یې باید پاک وساتو، په څوم وخت کې باید یو ځل واخیستلی شي که نه، او په خوله نه په ناهنګیري باندې واخیستل شي. صحیح ده؟ آفرین، ډېر ښه. ښه درنو زده کوونکو، دلته تش ځایونه دي. صحیح ده. جملې درکړي لږ تر لږه. ګورئ اول څه وایي لږ تر لږه په اونۍ کې یو ځلې خپل خانه خالي پرې کړئ. یو بل لیکلي که چیرې زموږ نوکان له خانه خالي څخه اوږده شي بیا په هغو کې ځینې خانه خالي بندېږي. صحیح دی. بل چې دی چې بد ښکاري او هم زموږ د خانه خالي لامل ګرځي. بل چې دی ځینې ماشومان او لویان خپل نوکان په خانه خالي پرې کوي چې د روغتیا له پلوه دغه ډول کار ډېر خانه خالي ګڼل شوی دی. د هغې نه وروسته بله پوښتنه ده، د هغو نه مخکې به دغه خانه خالي څنګه ډاکې کړو. صحیح ده. زه تاسو ته همدا خانه خالي کې چې څه راځي هغه کلمې تختې په مخ لیکم. تاسو به بیا په ترتیب کې او په مناسبو ځایونو کې استفادې دپاره خپله کار کوئ. سمه ده. اوس لیکم زه. ګورئ اول لیکم اندازې. صحیح دی. بل لیکم نوکان. صحیح دی. بل لیکم ناروغۍ. دا شی به ایسته کړم. صحیح ده چې تاسو ښه ورباندې پوه شئ. صحیح دی. ځای آزاد شي تاسو ته او ټول لغتونه دلته ځای شي. زه به ولیکم. صحیح ده. ښه. بل لیکم غاښونه. صحیح دی. بل لیکم شیان. او بل لیکم 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. بل چې ولیکم آفرین 5 دانې بس دي. صحیح ده. ښه. ګورئ کوم څه چې پاتې کېدل هغه به خپل درته وایم. لومړی راځم دلته دا لغتونه چې دي او دلته دا تش ځایونه چې دي. صحیح ده. دا به کاروو. اول وایي لږ تر لږه په اونۍ کې یو ځلې خپل خانه خالي پرې کړئ. ګورئ اول شی اندازې صحیح راځي، نوکان صحیح راځي، ناروغۍ صحیح راځي، غاښونه شیان. اندازې نه. آفرین دا سم دی. نوکان. آفرین نوکان صحیح دي ځکه غاښونه رانه وړئ. ښه غاښونه خو بیا ډېرې ګډوډي پرې کوي. نو لږ تر لږه په اونۍ کې یو ځلې خپل نوکان پرې کړئ. صحیح نوکان نه خلاص شو. بله خبره که چیرې زموږ نوکان له اندازې څخه اوږده شي بیا په هغو کې ځینې آفرین اول کې اندازې په دویم کې شیان راځي، ځینې شیان بندېږي. ګورئ که چیرې زموږ نوکان له اندازې څخه اوږده شي بیا په هغو کې ځینې شیان بندېږي. صحیح دی. آفرین. بل چې دی چې بد ښکاري او هم زموږ د لامل ګرځي. بد ښکاري او هم زموږ د ناروغۍ لامل ګرځي. پوه شوئ پوه؟ آفرین. بل چې دی ځینې ماشومان او لویان خپل نوکان په غاښونو پرې کوي چې د روغتیا له پلوه دغه ډول کار ډېر چې نامناسب. دا به زه ورته ولیکم دلته په آبي قلم به یې ولیکم. سمه ده. نامناسب ګڼل شوی دی. نامناسب ګڼل شوی یعنی سم نه دی دا کار. صحیح ده. ګورئ په اوله خانه خالي کې چې راغلل لږ تر لږه په اونۍ کې یو ځلې خپل نوکان. اول نوکان راغی. دویم که چیرې زموږ نوکان له اندازې څخه اوږده شي ځینې شیان دی. درې که نه چې بد ښکاري او هم زموږ د ناروغۍ. څلور لامل ګرځي. ځینې ماشومان لویان خپل نوکان په غاښونو او
غاښونو پرې کوي صحیح شو او په آخر کې هم نامناسب صحیح راځي چې پنځم دپاره دا راځي سمه ده آفرین دغه مو هم ولوستل زده مو شول سمه ده تاسو به دا په خپلو کتابچو کې ولیکئ او خپل کتابونه به په پنسل باندې ډاک کړئ سمه ده ډېر ښه له دې نه وروسته بله پوښتنه یې کړې ده دې پوښتنه کې څه ویلي تاسو ورته ګورئ صحیح ده پوښتنه یې کړې ده چې په لاندې کلمو کې هغه کلمې په نښه کړئ چې په جمع یې په آن جوړیږي یا کلمې په نښه کړئ چې جمع یې په څه جوړیږي په آن جوړیږي ګوره دا کلمې څه شی دي دا زه درته لیکمه لیکلي دي نوک بل لیکلی ګوته بل لیکلی لاس بل لیکلی ماشوم بل دی غاښ او آخري لیکلی لوی ګورئ په دو کې هغه کلمې په نښه کړئ چې موږ تاسو جمع یې د هغو په آن باندې کوو په څه شي باندې په آن کوو ګورئ نوک ګوته لاس ماشوم غاښ لوی دې جمع پوه کې هغه لغتونه چې جمع په آن کېږي هغه باندې هغه ولیکئ ګورئ موږ تاسو دلته څو خبر لرو یو دا چې لهجوي توپیر دی ځینې لهجې دې یو ډول وایي ځینې لهجې دې بل ډول وایي صحیح ده خو موږ په عموم کې ګورئ نوک په دوو رقمه جمع کېږي زه درته وایم هم په آن جمع کېږي نوک جمع آن مساوي دی نوکان ګورئ نوکان تر ډېره پورې دغه صحیح راځي خو موږ په لهجو کې نوکونه هم ورته وایي ګورئ نوکونه څه لکه آس آسان آسونه ګورئ آس آسان آسونه که نه نوک نوکان نوکونه ځینې خلک یې په ونه جمع کوي نوک جمع ونه مساوي دی نوکونه خو موږ هم تاسو دغه یو زده کوئ سمه ده نوک په نوکان باندې وړي یو خو نوکو نوک جمع آن مساوي دی نوکان جمع آن مساوي دی نوکان بل چې دی ګورئ ګوته په آن باندې جمع کېږي آفرین بالکل نه جمع کېږي ګوته په چی جمع کېږي دا په اخلاص دی دا په اوږده یې جمع کېږي په دو باندې ګوره بیا دو جمع شي ده ګوتې کېږي ګوتې جمع شو صحیح ده ګوته په ګوتې باندې اوړي صحیح ده دلته په آن باندې نه جمع کېږي صحیح ده بل چې دی لاس دی لاس ګورئ تاسو کله ویلی چې لاسان مې خوږېږي داسې وایي چې لاسان مې خوږېږي وایئ آفرین لاسان خو نه دی صحیح ګورئ لاس جمع په څه شي باندې ګورئ لاس جمع ونه مساوي دی لاسونه یعنی له دونه معلوم شو چې لاس په آن باندې نه جمع کېږي سمه ده آفرین له دې نه وروسته یعنې دو باندې یو دا رقم ته لیکمه ګورئ دا په دو معنا چې دغه نه جمع کېږي په دې باندې بل چې دی ماشوم دی ګورئ چې ماشوم چېرته ولیکم دلته بیرته ولیکم چې تاسو ووینئ ګورئ ماشوم جمع آن مساوي دی چی شته ماشومان د ماشوم جمع په چی شو ده په آن باندې کېږي ماشوم جمع آن مساوي دی ماشومان صحیح ده آفرین که چېرې دغه ماشوم دغه مذکر مفرد دی که نه که چېرې دا ښځینه شي ماشومه شي بیا په چی کېږي بیا په ای جمع کېږي ماشومې یا ماشومانې په آن جمع کېږي صحیح ده ماشومانې صحیح ده له دې نه وروسته دلته به دا به ټیک مارک هم درته دوه بل غاښ دی غاښ په چی جمع کېږي ګورئ غاښ جمع آن صحیح دی که غاښ جمع ونه صحیح دی ګورئ غاښان دا خو بیخي خیال ده غاښان غاښ جمع مساوي دی غاښونه نو غاښ څه شته
په ونه جمع شو دا به هم په آن نه جمع کی دا به هم دا رقم سمه ده ښه د دې نه وروسته بله خبر چې دا لوی دی صحیح دی لوی جمع ګورئ لوی جمع ونه چیږي لویونه دا صحیح دی ګوره زه ولیکم لویونه دا نه لوی جمع آن مساوي دی لویان آفرین نو له دې څخه معلوم شي چې کومې کلمې نوک ماشوم لوی په آن جمع کېږي ګوته په ای جمع کېږي لاس په ونه جمع کېږي او غاښ هم په ونه یعنی هغونه لاسونه او له دې څخه غاښونه جوړېږي پوه شوئ په آفرین نو د نوک ماشوم او لوی جمع په آن باندې کېږي نوکان ماشومان او لویان سمه ده ښه دا پاکومه لاندې دلته تاسو ته ځینې لغتونه درکړي چې دوی ته یوه جمله جوړه کوئ صحیح ده هغه لغتونه دي دا نه چې دا خو تاسو کورنۍ دنده ده نوکان دي ګورئ نوکان لاسونه دي لاسونه ډوډۍ ده ناروغۍ دي غاښونه او پاک دغو دریو ته به یوه جمله جوړه کړم نور بیا دریو ته تاسې جوړه کړئ سمه ده ګورئ زه خپل نوکان پاک ساتم ګورئ زه خپل نوکان پاک ساتم موږ باید خپل نوکان ته ډېره پاملرنه وکړو موږ باید خپل نوکان پاک وساتو صحیح دی بل چې لاسونه موږ باید خپل لاسونه پاک وساتو موږ تاسو باید خپل لاسونه څنګه پاک وساتو صحیح دی ځکه چې هلته میکروبونه ټولېږي د هغې نه وروسته ډوډۍ ده د ډوډۍ خوړلو لپاره باید لاسونه پاک ومینځو یا پرېمینځو صحیح دی پوه شو دغه درې نور لغتونه ناروغۍ غاښونه پاک ستاسو کورنۍ دنده ده سمه ده درنو زده کوونکو زموږ تاسو درس همدومره و دا فعالیتونه به تاسو خپلو کتابچو کې کاروئ کوم لغتونه مې چې درکړل چې په آن ونه جمع کېدل هغه به لیکئ او دغسې نور لغتونه به دوه پیدا کوئ او تر څنګ به دغه لاندې درې لغتونو ته یوه جمله جوړوئ سمه ده تر بیا هم په خدای سپارم ښې چارې بریالي اوسئ